السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشاله او ژوندي لره. دوستانو د جمعې مبارک له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. چې ډیره مجربه او ناشنا او طاقتوره وظیفه ده. د هر مشکل کار د اسانه کولو لپاره نن دغه یوه وظیفه وکړئ. انشاءالله چې څومره مشکل کار وي، څومره سخت کار وي، الله تعالی به درته اسانه کړي. که د غرونو په شانتې سخت مشکل کار او داسې مشکل کار وي ستاسو یې سرګردانه کړي یا ستاسو په زندګي کې داسې مشکلات وي، د هغو د حل کولو لپاره، د هغو د اسانه کولو لپاره دا ډیره اسانه او مجرب عمل ده. دوستانو وظیفه ډیره سخته نه ده، بهترینه مجربه او اسانه وظیفه ده. هر کس یې کولی شي. چې سورة الاخلاص وظیفه ده، قل هو الله احد وظیفه ده. دا دومره بهترین مجرب صورت ته محترمینو چې د هرې وظیفې په سر کې دغه صورت وایاست. د وظیفې په کولو سره دغه صورت چې تاسو وایاست هغه هر مشکل سیموي د دغې وظیفې په برکت سره الله تعالی درته حل کوي. دوستانو دغه وظیفه چې هم چا کړې ده له دغه نه بعد یې هغه مشکلات ټول فورا الله تعالی حل کړي دي. انشاءالله دغه وظیفه تاسو هم په یقین په عقیده سره وکړئ. زه به تاسو ته دا اطمینان درکم چې له دغه نه بعد به ستاسو هغه مشکل چې تاسو ډېر ورپسې سرګردانه کړي واست او ډېرې وظایف مې هم کړې وي او ډېرې دعا مې د هغه د مشکل د حل کولو لپاره هم کړې وي، خو بیا هم هغه مشکل نه حل کېدی. د هغه مشکل د حل کولو لپاره بیا دا وظیفه انشاءالله ډېره مجربه ده، فورا به دغه مشکل دا وظیفه حل کوي. دوستانو دا د سورة الاخلاص وظیفه ده چې تقریبا 10 واره ویل کیږي. ډېر اسانه ده او پر یو وار باندې 10 سپارو قرآن کریم ثواب انسان ته الله تعالی ورکوي. چې 3 واره ووایي د مکمل قرآن کریم ثواب ورکوي. نو چې 10 واره یې ته ووایه تقریبا د 3 قرآن کریم ختمولو ثواب الله درکوي. پر 10 واره ویلو 10 واره ویل چې ته وایه الله تعالی به دومره ثواب درکوي لکه 3 واره چې ته د قرآن کریم ختم وکړې. ګورې 3 واره د قرآن کریم ختم کول دا ډېر ګران کار ده، ډېر مشکل کار ده، خو په دې کې الله تعالی دا خصوصیات یې کې دي. هغه کسان چې قرآن کریم یې نه وي زده، د قرآن کریم تلاوت نه ورځي، دغه د ډېر وایي انشاءالله دته الله تعالی د قرآن کریم د ویلو ثواب دته ورکوي. محترمینو وظیفه دا ده چې ډیره بهترینه وظیفه ده. وخت یې درښیم دا وظیفه ښه ورته متوجه سي، هسې نه سي بیا له تاسو په ذهن کې څه نه سي را، نو بیا هم وظیفه وکړئ، ځان ستړی کړئ، مشکل مو نه سي حل، بیا مو نه وایاست چې دا وظیفه داسې وله مو وکړله خو تاثیر یې نه وکړئ. خو دا وظیفه په ډیر خشوع او عاجزي سره وکړئ. ما تاسو ته وویل محترمینو کې د جمعې مبارکې په ورځ کوئ، په شپه باندې کې د هفتې په شپه باندې کوئ، چې په هر ورځ باندې یې کوئ. ډېره مجربه وظیفه ده، خو کوشش وکړئ د جمعې په شپه یې وکړئ یا د هفتې په شپه یې وکړئ یا د جمعرات په شپه باندې یې وکړئ. چې هر وخت یې تاسو کوئ دا وظیفه کولی سئ، خو د جمعې په شپه باندې کول یې ډېر ثواب ده او ډېره زر تاثیر کوي. دغسې په نورو ورځو باندې هم کولی سئ. دوستانو وظیفه دا د کله چې د شپې په نیمۍ کې راپورته سواست د صلات تهجد په وختو کې اودس به وکړئ په ښه سنت طریقې سره، خو تر دې مخکې به مې ښه نوې جامې نوې کپړې اغوستې وي. د هغه نه بعد چې مثلا تاسو اودس وکئ، له اوداسه نه بعد به 2 رکعاته لمونځ شروع کړئ چې صلات تهجد ده. صلات تهجد ما تاسو ته وویل 2 رکعاته هم کېږي، 4 رکعاته هم کېږي، 8 رکعاته هم کېږي، 12 رکعاته هم کېږي. کم یې 2 رکعاته، زیات یې 12 رکعاته. کله چې تاسو پر مصلی باندې ودرېداست، نیت مې وتړئ، دا 2 رکعاته صلات تهجد چې تاسو کوئ، مثلا چې نیت مې وتړئ، سورة الفاتحه مې وویله چې الحمدلله شریف ده تر الغدالین امین. له هغه نه بعد به په دغه اول رکعت کې 10 واره سورة اخلاص ووایاست، قل هو الله احد ده. بیا به خپله سجده و رکوع کې، له هغه نه بعد چې راپورته سواست بیا چې سورة الفاتحه ووایاست. له هغه نه بعد به بیا په دې 2 رکعت کې بیا 10 واره سورة اخلاص ووایاست. سورة اخلاص چې مو وویل، له هغه نه بعد به سلام وګرځوئ. کله چې مې سلام وګرځوئ، له هغه نه بعد به 11 واره درود شریف ووایاست، پر هغه ځای به ناست یاست. 11 واره چې درود شریف مې ووایئ، له هغه نه 11 واره درود شریف ویلو نه بعد به یا وهابو 300 واره ووایاست. کله چې مو هم یا وهابو 300 واره ووایئ،
بیا ولاړ سي پر قبله به ودرېږي لاس به پورته کوي الله تعالی ته د خپل مقصد لپاره د خپل مشکل د حل کولو لپاره د خپل حاجت د پوره کولو لپاره به دعا وکړي. له دعا نه بعد به بیا کښېنئ بیا چې کله کېناستاست نو بیا به تاسو یا وهابو 400 واره ووایاست. کله چې مې دا ووایي بیا به ولاړ سئ په دې کې بیا چې ولاړ سواست له هغه نه بعد به بیا په ډېره عاجزي او خشوع سره د خپل مقصد د خپل حاجت د پوره کولو د خپل مشکل د حل کولو لپاره به دعا وکړئ. له هغه نه بعد به بیا کښېنئ بیا چې کېناستاست بیا به یا وهابو تقریبا 3460 واره ووایاست. داسې مو وویله له هغه نه بعد به بیا 11 واره درود شریف ووایاست. له 11 واره درود شریف نه بعد په سجده به الله تعالی ته پریوځئ په خشوع په عاجزي سره په ډېره خشوع سره په ډېره عاجزي سره به دعا وکړئ د خپل حاجت لپاره د خپل مقصد لپاره. انشاءالله دغه یا وهابو چې دي د الله اسم اعظم څخه دی د دې په برکت سره به د حاجت پوره سي. اول خو دې په یوه ورځ کې حاجت پوره کیږي په یوه ورځ کې د مقصد تر سره کیږي په یوه ورځ کې د مشکل حل کیږي که نه 3 ورځې متصل وکړه انشاءالله الله تعالی مهربانه ده چې د دې وظیفې په برکت سره به دې په یوه ورځ کې حاجت پوره سي. که په یوه ورځ کې نسو پوره په 3 ورځو کې خو ضرور پوره کېږي. د دې وظیفې په برکت سره څنګه چې ما درته وویله پر هغه طریقه یې وکړئ په هغه طریقه له هغه څخه خواته خواته مه کوئ نو پر هغه طریقه باندې یې وکړئ په پابندي سره انشاءالله الله مهربانه ده ستاسو مشکل به حل سي. دوستانو خدای دې وکړي وظیفه مو خوښه سوي پر الله تعالی مو سپارم تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.